بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمنو لیدونکو د ساروان خپرونه ته زموږ د نن ورځې د ساروان خپرونو ته تاسو ټول ته هرکلی وایم. هر چېرته چې زموږ خپرونه ګورئ ټول په خیر راغلئ، ستړي مه شئ، ښه ژوند ولرئ، ښې شپې ورځې تېرې کړئ، د ټولو آفتونو بلاګانو نه په امان اوسئ او تاسو ټول ته هرکلی وایم. دا نن د اپریل د میاشتې 25مه نیټه ده او زموږ دا خپرونه تاسو لایف ګورئ او موږ په دې خپرونه کې په ډېرو مسایلو باندې شاید بحثونه ولرو، خو په بعضې مسایلو په نسبت باندې زه غواړم چې په اختصار یې کړو او یو موضوع باندې موږ دې هفته کې غواړو لږې خبرې ولرو. د مخکې دې نه چې اصلي پروګرام ته راګډ شو، غواړم چې د تېرې هفتې یا د تېرې اونۍ په بعضې مسایلو د مختصر یاداشت یې وکړم چې په تېره هفته کې د افغانستان په متعلق باندې څه خبرې شوي دي، څه معاملات روان دي، څه کیسې روانې دي او دا حالت چې د 2.5 کالو نه را دې خوا په افغانستان کې په منطقه کې جریان لري، دا کومې خواته روان دی، چېرته ځي، مونږ چېرته ځو، دا وطن چېرته ځي. نو په دې لنډ پرې دغه کوو راګرځو. تېره اونۍ کې یوه خبره چې د مبصرینو او ناظرینو د نظر د نګاه نه هغه ډېره مهمه وه، د روسیې د خارجه وزارت خاص دغه نماینده په کابل کې د وزیر داخله سره او د خارجه وزارت د سرپرست وزیر سره کتلي دي، خو د خبرو جزئیات او هغه عمده جزئیات او معلومات لا په مطبوعاتو کې په دقیق شکل باندې راونه وته چې د خبرو ملاقات ته هدف سو. همدغه تېره اونۍ کې د اسلامي کانفرانس یو هیئت کابل ته راغی، د یوې ډلې په مشرۍ باندې او په کابل کې د وزیر داخله سره او د وزیر خارجه سره وکاته. دوی هم خبرې وکړې، خو په میډیا کې داسې خبرې روانې دي چې دا هیئت د افغانستان نه ډېر مایوسه بیرته تللی دی او کومې غوښتنې یا وړاندیزونه چې د طالبانو امارت ته شوي دي، په خیر مې چې د اسلامي امارت خلکو ډېره زیاته توجه ورته نه ده کړې. بله واقعه چې شوې ده چې البته دا داخلي مسله ده، خو په افغانستان کې ډېر خلک خفه کړي دي، هغه دا ده چې په خوست په ولایت کې 4 نفره ژورنالیستان د طالبانو د ادارو لخوا نیول شوي دي. هغه هم اوس هم په خیال مې چې د تحقیقاتو لاندې دي او د هغې یوه خبره پکې دا وه چې دې کسانو د راډیو د نشراتو خپرونې د لارې نه سندرې نشر کړي دي. په دغه باب 2 ټلویزیونونه هم پخوا تړلي دي. په کال 2020 کې هم 25 تنه ژورنالیستان نیول شوي وو چې په ټوله نړۍ کې د 180 هېوادونو څخه چې د میډیا او خبرنګارانو په مقابل کې سخت چلند کوي، افغانستان 152 درجې ته راټیټ کړی دی. افغانستان 152 مملکت دی په جهان کې چې د میډیا، خبرنګارانو، خبر لیکونکو، ژورنالیستانو د دوی په مقابل کې دا خارجي ارزونه ده، د هغوی په دغه باندې په ځام باندې د خپلو خلکو سره دغسې یعنې هغه وضعیت چې ورته لازم دی هغسې نه دی، یعنې مکملې ازادیګانې په افغانستان کې نشته. بله خبره ډېره مهمه ده چې دا هم یوه معما ده او تر اوسه لا چا په باب باندې جزئیات نه دي نشر کړي. هغه دا وه چې په تېرو 10 ورځو کې په بغلان، کاپیسا، قندهار او په څو نورو ولایتونو کې استخباراتي ډرون لیدل شوي دي چې په افغانستان د مختلفو ولایتو کې ګزمې کړي دي، ګرځېدلي دي او بیرته تللي دي. خو د دې په مقابل کې اسلامي امارت هېڅ دغسې کوم عکس العمل نه دی ښودلی چې دغه ډرون پروازونه چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کېږي، دا څوک دي، د څه دپاره کېږي، یا دوی په اعتراض کړي یا یو څه، دې کې هم څه ونه ویل شوي نه دي پکې. او په همدې ترتیب سره بعضې نورې خبرې هم راغلي دي. د قزاقستان صدر اعظم او معاون یې د یو هیات په ډله کې کابل ته سفر کړی د افغانستان او قزاقستان او د خیال مې چې ترکمنستان ترمنځ د 3 هېوادونو ګډ یو کانفرانس به جوړېږي، په هغې باندې سره غږېدلي دي چې دا کانفرانس به د دې په خاطر باندې وي چې د افغانستان په شمال کې هېوادونه خپل افغانستان او د منطقې یو څو نور هېوادونه څنګه وکولی شي چې خپل اقتصادي روابط یو د بل سره ټینګ او پراخه کړي او همدارنګه د منطقې د سولې لپاره به خبرې کوي. دا یو بله خبره وه. او بل د افغانستان د ترانسپورت دغه سرپرست وزیر حمید الله اخوندزاده
د شپږ هیوادونو سره په یو کانفرنس کې کتلې دي چې هغه جمله کې بلاروس دی، روسیه ده، پاکستان دی، ازبکستان دی او د نور هیوادونه دي. دوی هم یو ګډه ناسته کړې ده او دوی د ترانسپورت، ترانزیت او د تجارتي اموالو په انتقال کې یو د بل په باب خبرې کړې. په دې مسایلو غږېدلي دي چې څنګه کولی شي چې د تجارت د پرمختیا لپاره د دغه شپږو هیوادونو ترمنځ یا د پنځو هیوادونو ترمنځ یوه ګډه همکاري او اسانتیاوې رامنځته شي. دا د تېرې اونۍ دغه څه ورته وایي لنډ واقعات او د واقعاتو لنډیز و. خو ډېره مهمه خبره چې په تېره اونۍ کې وشوه هغه دا وه چې د ایران رئیس جمهور یو ناڅاپي همداسې وارخطا پاکستان ته منډه کړه او پاکستان کې 3 ورځې تېرې کړې او هلته د خبرو سره او اخر فقط په 2 جملو کې راووته چې پاکستان او ایران به د یو متحد جبهې په شکل باندې د ګډه همکاریو په اثر کې د هغه تروریستانو په مقابل کې مبارزه کوي چې دوی هغه د افغانستان ساکن بولي او په افغانستان یې واړول. دا اتهام په افغانستان باندې ولګاوه په جدیت سره چې په افغانستان کې د تروریزم جاله جوړه شوې ده او تروریستان پکې روزل کېږي. ګرچې اسلامي امارت دا خبرې ټولې رد کړي دي او وایي چې د افغانستان د خاورې نه به په نورو هیوادونو باندې نه به حمله وشي او نه به ورته کوم خطر پیښیږي. دا موضوع ډېره مهمه ده. خبره دا ده چې د ایران او د پاکستان روابط تر څومره چې زما یادېږي د مرحوم اعلیحضرت ظاهر شاه د وخت نه را دې خواته تر دغه لیدنې پورې زما نه یادېږي چې کوم ایرانی د پاکستان ته تللی او د پاکستان سره دې خبرې کړې وي. دا یو موضوع ده په خپله په داخل د ایران کې لکه څنګه چې دا د ایرانیانو هغه توند او افراطي روش دی، دا د دوی افراطي کلتوري عقیدت دی چې غیر د ایراني نه د بل هیڅ چا سره دوی ښه مراودم نه لري. ښه نظر باندې ورته ګوري نه. خاصتا پاکستانیان، هندوستانیان او بنګلادیشیانو ته په ایران کې په ډېر سپک او تحقیرآمیزه نظر کتل کېږي. دا یو د دلایلو نه دی. او بله خبره چې بخښنه غواړم دوی یو د بل سره ناستې کړې او د ایران رئیس جمهور 3 ورځې تېرې کړې آصف علي زرداري سره کتلې دي. د څه ورته وایي هغه د دوی د صدراعظم بله شریف سره هم لیدلي دي او د دوی د اردو د مشرانو او افسرانو سره هم هلته لیدنې شوي دي او خبرې شوي دي. خپله دغه کتنه یوازې دا نه چې د افغانستان دپاره یا د افغانستان د خلکو دپاره داسې سوالونه پیدا کړي دي چې ولې دا لیدنه وشوه، ولې دا کتنه شوې ده، د دې شاته بسې البته استخباراتي منابع، حکومتي منابع او لوړپوړي چارواکي د ټولو ممالکو په جزئیاتو خبر وي، پوهېږي به پرې چې څه کېږي. خو د عام ملت سره سودا پیښیږي، خصوصا هغه خلک چې په دغه خبرو کې ځان دخیل ګوري او یا دا خبرې ارزیابي کوي او تلي هغوی ته تشویشونه پیدا کېږي. آیا دا نشست د دا کېناسته د دې دواړو هیوادونو په دې خاطر دی چې افغانستان د یو تروریستي هیواد په حیث باندې جهان ته معرفي کړي او دوی دپاره د مداخلو، دوی دپاره د جګړو، دوی دپاره په افغانستان کې د حملو دروازې خلاصې کړي؟ دا یې هدف دی. او که په رښتیا هم داسې کومه موضوع شته دی دلته، دا زموږ د نن ورځې د خبرو موضوع ده. یو خبره باید وکړم چې زموږ نور ملګري نن د بعضې معاذیرو په نسبت باندې چې ما ته ټلیفون هم وکړو ډېرو، کریمجي صاحب راته زنګ وواهه چې هغه لږ مصروف دی رانغی. کلیوال صاحب ته الله پاک صحت ورکړي، زموږ دایمي دوست، زموږ دایمي ملګری، هغه لږ صحي تکالیف یې دي، هغه هم حاضر نه شو. او بعضې نور دوستان زما په خیال په افغانستان کې دا د انټرنټ مشکل ډېر شوی دی او ډېر خلک دا د انټرنټ دپاره داسې سمه لاسرسی نه لري، ګرچې قیمت هم په ټوله دنیا کې جګ دی. نو هلته د هغې نه هم بعضې دوستانو نشو کولی چې خپرونه ته حاضر شي چې انشاءالله تعالی په بله هفته کې به بیا را حاضرېږي. په ما سره نن ښاغلی ګردیوال صاحب دی، ښاغلی ځاځی صاحب دی، ډاکټر صاحب احمدزی را سره په دې خپرونه کې دی. تاسو 3 واړو ته هرکلی وایم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډاکټر صاحب که ستا اجازه وي راځه په دې به شروع کړو، ځکه ستا وخت ډېر کم دی. زه ډېر تشکر کوم، ډېره مننه کوم د خپلو ټولو لیدونکو په نمایندګۍ باندې هم درنه مننه کوم چې په دا خپل مصروفیت او په کار کې یو 10 دقیقې ځان را دغه کوي او زموږ خپرونې ته راځي. دا ډېر د قدر وړ ځای دی. نو په دې خاطر غواړم چې ته اول شروع وکړې، ځکه که بیا ته لاړې نو ګردیوال صاحب، ځاځی صاحب به پرې خپل نظریات وړاندې کړي. ستاسو په نظر د دغه لیدنې تر شا څه مسایل روان دي ډاکټر صاحب، څه ورته ګوري؟ د لوی څښتن په نامه ډېر زیات مننه خادم صاحب، قدرمن ګردیوال صاحب او ځاځی صاحب ته هم زما احترامات تقدیم دي.
زه غواړم په هغه لنډ تکیه کلام چې وایي د دوست دښمن زما دوست او د دوست د دښمن زما دوست او د دښمن هغه دوست بیا زما دښمن. نو ایران او پاکستان له دغه مقولې څخه استفاده وکړه. دوی یو سفر وکړ په ډېرې مودې نه چې په 1964 کې خامنه یو سفر پاکستان درلوده او څنګه ستاسو مو ویلې بعد دغه نه په ټول د 40 کالو کې د ایران او د پاکستان روابط هغه وو ګډوډ وو. اما دا سفر زه فکر کوم زیاتره اقتصادي اغېز لري بود لري. هغه په دې معنی چې په سفر کې ظاهرا د اقتصادي او فرهنګي موضوع ویل او په آشا کې سیاسي اهداف د منطقوي او نړیوال په سطح باندې اهداف دي چې هغه ته هم باید اشاره وشي. ګوري دغه سفر رسمي سفر او د شهباز شریف له لوري نه هغه ته دعوت شوی د رئیس ته د ایران جمهور رئیس ته او په څنګه دی کې د احزاب له مشرانو څخه هم ډېر ګرم استقبال شو لکه د جمعیت علما مشر څخه د مجلس وحدت نه د نهضت بیداری امت مصطفی او نور هم د پاکستان د وګړو طرف نه رئیسي ډېر ګرم استقبال شو او د دې استقبال په ترڅ کې په اخر کې تا هم پاکستان لري او خپل جاده د ایران په نوم باندې د وسنیت د همکاري په وجه سره هغه کړه نوم ورته ورکړ. نو بنان دغه سفر زه فکر کوم په مقطع زماني کې د زړه ارزښت لري. اصل خبره دلته دا ده چې پاکستان فعلا هغه اوبو وړی ده او د اقتصادي فشار لاندې ده او د اقتصادي فشار دی نو څه کولای شي قرضه شته د آی ام اف ته هغه د پوره وړی ده قرضه ورکړي او امریکا او انګلستان نور هیوادونه هم دې ته د دې قرضې یا بډاین ته لاس ورنکړي. بلانو پاکستان کوښښ کوي هر طرف ته لاس واچوي. دلته هغه شین چراغ پاکستان ایران ته د ګاز او د لولې په خاطر روښانه کړ. دا پروسه تقریبا 3 کاله مخکې د ایران او د پاکستان ترمنځ خبرې شوې اما چون ایران هم د تجهیزات لاندې خصوصا د امریکای د لوري نه بنا دغه پروسه شنډه شوه. فعلا د سې ګونګسي دی د خپل د مجلس پټه خبره په دې اړه دي چې د غاز لولاوه د ایران نه پاکستان ته باوج شوی. ایران هم تجهیزات لاندې او پاکستان هم د امریکای د بهرنیو چارو وزارت څخه ګوتندنه سه او چې ګوي دغه قرارداد باید امضا نه کړي او تقریبا 10 میلیارډ ډالر ارزښت لري. یو خبره ده. دوم موضوع دلته د بلوچستان د تحریک یا د بلوچستان د هغه ځپاولو موضوع ده چې دوه لوري ته بلوچستان محروم شوی دي هم د ایران د خوندي دیکتاتور رژیم څخه او هم د پاکستان د پنجابي رژیم څخه. دوی بلوچستان تل ځپل شوی دي او دوی په اشک قرار نیولې دي. بنان که تاسو متوجه اوسئ څو میاشتې مخکې دواړه لوري هغه هوایي حرمونه نقض کړل او پاکستان ایران ته داخل شو بلوچستان هغه کړل بمبار کړ په واشنه توګه باندې ساته ملکی کسان تلفات درلوده. په همدې شکل ایران هم هغه هوایي حرم دی پاکستان نقض کړ اما هیڅ نوع عکس العمل نه د ایران لوري او نه هم د پاکستان لوري په دغه نقض حرمو کې بیان شو. دا په دې خاطر باندې چې د دوړو دښمن دوړو ته او دینو غواړي چې بلوچستان په دغه ساحه کې دوی ته دردسر رامنځته کوي خصوصا پاکستان ته چون پاکستان سرحدي ستونزې هم پاکستان سره لري افغانستان سره لري هم هند سره لري. لبل لوري دا 900 کیلومتره سرحد ایران سره لري. نه غواړي چې د بلوچستان تحریک دوی ته دردسر ایجاد شي. په همدې شکل ایران هم له موقع څخه استفاده وکړه دلته د خپل عملیات تر سره کړ. بلکې راسو د منطقوي سیاست په اساس باندې دوی ته څه اهداف درلودل برابر دي نه سه دلته اقتصادي اهداف هغه د غاز او پایپلاینو. ګورې زه فکر کوم ایران او پاکستان هیڅ کله نه غواړي افغانستان په مستقلانه توګه سره په سیاسي راکړورکو کې داخل وسی. په نحو د انواع هم پاکستان کوښښ کوي او ایران کوښښ کوي ترڅو د افغانستان حکومت د دوی له چینل یا دوی په نمائندګي سره په لوی استجو کې خبري وکړي. خبر التدا ده چې پاکستان هغه تخم چې د دهشت او بربریت په ساحه کې کړل او هغه د افغانستان په اړه باندې استفاده کوي نه هغه خپل بلاسوي. د خصوصا تحریک طلبه چې پاکستان تل د ملامتي په افغان لوري باندې اچي او تاسو متوجه اوسئ څو وخت مخکې
د پاکستان د جمعیت علما مشر هم په افغانستان ته راغی د ظاهرا د دغه موضوع په اړه باندې اما فکر کوم چې نور هغه تاثیر مستقیم د افغانستان په حکومت فلسطین طالبان په لاس کې لري نه لري. ایران هم په همدغه شکل باندې نه غواړي چې افغانستان په مستقله توګه په لویو سوچو کې مستقلانه عمل وکړي. درېیمه خبره د خپل طالبانو تضادونه په منځ کې دي. تاسو ګورئ هلته الان هم د قندهار هغه ډله د کابل سره په تضاد کې ده او د قندهار ډله مستقیما د آیسای او د ایران د سپاه پاسداران تر کنټرول لاندې ده. هلته داسې ګمګوسې دي چې هغوی ورته ټرینینګونه هلته ورکوي. بنان زه فکر کوم چې او تېره اونۍ کې که تاسو د درون موضوع بادغیس کې هم تاسو یاده کړه په قندهار کې شروع شوه. داسې ګمګوسې وي چې احیانا کوم داخلي کودتا منځته راځي او د قندهار ډله به له صحنې نه لرې شي. نو فکر کوم چې ایران او پاکستان څخه خپل نفوذ عامه په قندهار ډله باندې لري. آشوي بحث په احتمالي بدلون د افغانستان کې وي که چیرې د قندهار ډله له صحنې نه ځي او دوی باید څه ډول نقش لري په افغانستان کې یا څنګه کولی شي د کابل ادارې سره خپل هغه ولري روابط ولري. درېیمه موضوع دا ده چې ایران او پاکستان دا کوښښ کوي چې چین او روسیې ته دا قناعت ورکړي چې ګویا دوی هغه عام تام نفوذ په طالبان لري او دوی له چینل نه باید که افغانستان سره اقتصادي مراوداتو کې داخل شي. دغه موضوع دي چې فکر کوم د ما په هان سره دغه یو ناڅاپي سفر د رئیسي پاکستان ته وو او اصل هدف هم هغه اقتصادي هغه دی. موخه ده چې هم ایران ضرورت لري فعلا او هم پاکستان ضرورت لري چون دغه پایپلاین که چیرې انتقال شي او دا امضا شوی هم ده بیا د دې غځول حتی هند ته هم هغه ده ممکنه ده چې په دې اساس باندې هم ایران خپله ګټه پورته کوي او هم پاکستان. ډاکټر صاحب ډېره مننه کور ودان. زه یوې بلې موضوع ته راګرځم بیا وروسته ستاسو په خبرو باندې هم بعضې تبصرې شاید زه ولرم ګردیوال صاحب یې ولري ګازی صاحب یې ولري. یوه بله موضوع ته زه راګرځم غواړم چې په هغې خبرې وکړو او زه هیله کوم دوستانو که دغه د دې ښاغلي تصویر تاسو سره شیر شوی دی ما ته یوه اطلاع راکړئ ځکه زه دلته نه ګورم. او زه خو ما ته ښکاري تاسو ته ښکاري دا یو نوی تصویر دی. ډېر تشکر کوم. دا ښاغلی ډګروال لال محمد جهانګیري نومیږي او د ډېر عمره په کاناډا کې موږ سره دلته اوسېدو. یو ډېر نیک بختور پاک نفسه او یو صادق انسان و. هغه 2 ورځې مخکې دلته د اوږدې ناروغۍ نه وروسته په شفاخانه کې یا په روغتون کې وفات شو. سبا به جنازه وي او ما غوښتل چې د ده په باب باندې یو څو لنډې خبرې وکړم چې دا زموږ دوستان چې هر چېرته دي دا زموږ خپرونه اوري او موږ او تاسو چې دلته په دې خپرونه کې حاضر یو ټول د ده په حق کې د یو دعا لاس پورته کړي او الله پاک موږ ورته مغفرت او جنتونه وغواړي. جهانګیري صاحب په 1322 کال د ننګرهار د روداتو په ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. خو د دې اصلي ځای او اصلي استوګنه چې ده هغه د ننګرهار د بېسودو د ولسوالۍ کې د جمالي کلی دی. خو په لیکنو کې راغلي دی په روداتو کې تولد شوی دی. ابتدایي تعلیمات او د بکالوریا 12م صنف تعلیمات ټول په کابل کې وکړه. د حبیبي د لیسې نه فارغ شو او په 1340 کال کې د پولیسو اکاډمۍ ته داخل شو ځکه د ډېره علاقه درلوده چې وطنوالو ته په هغه برخه کې چې دی ورسره مینه او علاقه لري په هغه کې د خدمت وړ وګرځي. کله چې د پولیسو د اکاډمۍ نه فارغ شو د اعلیحضرت ظاهرشاه وخت و او دی په هغه وخت کې د ښه لیاقت د ده ښه استعداد او د ده ښه دا برجستګي په خپل مسلک کې د دې باعث شوه چې حکومت دی ولېږه جرمني ته د لوړو تحصیلاتو دپاره. بیا په جرمني کې د خپله ماسټري په همدغه مسلک کې وکړه
او د هغې نه چې بیرته راغی افغانستان ته، نو بیا په دې نورو وظایفو کې مصروف شو. حتی په داود خان د جمهوریت په وخت کې په هلمند او کندوز او قندهار کې د امنیه قمندانو او آخرینه وظیفه په حکومت کې شوه د ډګروالۍ په چوکۍ کې آخرینه رتبه یې وه چې کله چې اووم د ثور باندې د سرو کمونستانو او خلقیانو کودتا وکړه، د هغې کودتا کې دی ونیول شو، بندي شو، ډېر عمر بندي و، سخت شکنجې، عذابونه، تکلیفونه دا ټول یې ګاللي دي. او د زندان نه د خدای فضل و چې ژوندی راووت. او کله ژوندی راووت نو هغه داسې وخت چې زمونږ ستاسو په یاد دي او موږ هم په همدغه تکلیف مبتلا وو چې د خپل وطن د خپل ملت او د دې خلکو په باب موږ ټولو تشویشونه درلوده چې دې وطن نه به څه جوړېږي او دا به څه کېږي. موږ ټول دغه یعنې هم اندېښمن وو او هم ډېر دغه وو حقاق او دغه وو چې قاتل مو چې څه پېښېږي. خو اندېښنه د وطن په باب د ټولو خلکو سره وه. دی هم د دې اندېښنو نه خالي نه و. او ډګروال صاحب جهانګیري هغه افغانستان او د پاکستان د منطقو نه هندوستان کې، د هندوستان نه بیا راغی کاناډا ته، او په کاناډا کې د ډېر عمر را دې خواته دلته پروت په کاناډا کې. دلته په کاناډا کې د افغانانو یوه لویه اتحادیه وه چې تقریبا په حدود د 2.5 زره کسان یې غړي درلوده. دا اتحادیه یوه سراسري یعنې په جهان کې د دې غوندې یوه قوي اتحادیه موجوده نه وه بله. جهانګیري صاحب چې څنګه راغی د دې خپل وطن پرستۍ، ملت پالنې، قوم دوستۍ، دین دوستۍ، د دې احساساتو د غوړېدو لپاره، د دې خپلو احساساتو د ژوندي ساتلو لپاره په دې اتحادیه کې د ټولو افغانانو سره یعنې همکار و. د ټوله خواري دا وه دلته چې د افغانانو ترمنځ وروري، دوستي او دا ټینګه شي او نور هم د اتحادیه پیاوړي اوسي او افغانان هم یو د بل سره په خوشحاله ژوند وکړي. یو ملي شخصیت و، زما د نظر نه یو ملي شخصیت و، یو نیک او پاک مسلمان و. او د مرګ تېښته نشته، مرګ حق دی او ټول انسانان به دا څکه کوي. نو ده هم خپل ځان حق ته وسپاره. الله دې ورته جنتونه نصیب کړي، خدای دې مغفرت کړي او په افغانانو کې د ډېر نیک نوم او شهرت نه او عزت نه برخورداره شخصیت و. واقعا چې ټول افغانان په تورنټو کاناډا کې د ده په وفات باندې سخت غمجنه شوي دي، خفه دي ورته، او سبا به یې جنازه وي دلته او خاورو ته به سپارل کېږي. زه د خپل ځان د خوا نه، د خپلو ټولو لیدونکو د خوا نه جهانګیري صاحب ته د الله پاک د جنتونو غوښتنه کوم. خدای دې ورته جنتونه په نصیب کړي، خدای دې مغفرت کړي. کورنۍ ته، د جمالي صاحب کورنۍ ته، د جهانګیري صاحب کورنۍ ته، د ده اولادونو ته، نورو دوستانو خپلوانو ته، ټولو ته د الله پاک نه صبر او زغم غواړم. خدای دې ټولو ته صبر ورکړي. رښتیا هم د جهانګیري صاحب وفات او د جهانګیري صاحب تګ زموږ د من نه یوه لویه ضایعه زه ګڼم. خصوصا د افغانستان د پولیسو عمومي کورنۍ ته د په حق کې تسلیت وایم، ځکه د افغانستان په پولیسو کې د ډېر نیک نوم برخورداره یو شخصیت. خدای دې وبخي، جنتونه نصیب شه. تاسو هم را سره امین ووایئ. امین امین امین. خدای دې وبخي. خدای دې بیرته راګرځم خپلو دغه د خپرونې دوام ته. ګردیوال صاحب، ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې 3 نقطو ته اشاره وکړه چې یو د اقتصادي تعاملات دي، بل د پاکستان ضعف دی، درېیم د بلوچو په ایران کې د بلوچو د خوا نه ایران ته داسې ډار او وهم ورته پروت دی په زړه کې. دا خبرې هم دي. خو زه داسې فکر کوم چې ایرانیانو په منطقه کې یو مخلص او صادق پلوي ته ضرورت لري او دا یې درلوده او دا صداقت د پاکستان نه د پیسو په مقابل کې اغستی دی او پاکستان ورسره ملګرتیا کوي د فلسطین او د اسرائیلو په جنګونو کې. پاکستان په ټولو ته معلومه ده، د پاکستان اردو، د پاکستان صاحب منصب، د پاکستان اداره، دا ټول یو کرایي شیونه دي. هر وخت چې څوک پیسې لري دا ټول په کرا کولی شي او د دې ثبوتونه موجود دي. زه هوایي خبره نه کوم. د یحیی خان په وخت کې دوی تقریبا 12,000 فلسطینیان په فلسطین کې ووژل د اسرائیلو په پیسو باندې. اوس هم زه ګمان کوم چې ډاکټر صاحب چې اشاره وکړه چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر خراب دی او دوی غواړي چې د خپل اقتصاد د ښه کېدو لپاره ځان ته نوې لارې د تجارت لپاره هم پیدا کړي او په عین زمان کې وکولی شي د دنیا نه یو څه پیسې وشکوي. دا خو لکه هغه د سیاسي چکچوران دي
او په هر وخت کې دوی دغسې استفاده کړې ده، خاصتا د افغانستان د بد حالت نه ډېره بده استفاده وکړه دې خلکو. او ګمان کوم چې ایران به د پاکستان سره په دې کې همکاري وکړي چې پیسې ورته ورکړي او څه بعضې نور مسایل به وي، او دا به د یو ورځې دپاره ایرانیان د خپل ځان سره ساتي چې تر څو ورته ضرورت وي، او چې کله ضرورت شو ترې به استفاده کوي. فکر نه کوي ګردیوال صاحب چې دا خبره به هم پکې وي؟ د چاروان د نننۍ غونډې ګډونوالو ملګرو او ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. درسې دی ډاکټر صاحب بعضې ډېرو مهمو ټکو ته پکې اشاره وکړه، هغې کې شاید شوي اقتصادي ټول شامل وو، بعضې خبرې تکراري کېږي. زه به یو بل شي ته ستاسو په اجازه تاسو هسې متوجه کړم. که ستاسو خیال په مخکې پروګرامونو کې ما ویل چې دا استخباراتي جګړه ده، په منګه باندې تپل شوې ده. د دې استخباراتي جګړې په 90% ډېر حقیقتونه واقعیتونه موږ او تاسو ته نه ښکاري، دا پټ دي. هغه 10% چې کوم شی رابرسېره کېږي او موږ او تاسو پرې وړاندوینې کوو، داسې به وشي او داسې به وشي، اقتصادي به داسې وشي او شرطي به داسې وشي، دا هم کېدای شي یا وشي یا یې سره وم نه شي، ځکه چې حقیقتونو نه خو موږ او تاسو پوره خبر نه یو، واقعیتونه هم چې اصلي خبره اوس دا ده چې زما په فکر باندې دا هم کېدای شي دا زه چې کوم څه وشویم دا هم صحیح راونه خېږي. دغه په افغانستان کې چې څه حالات روان دي، دا جګړه ګرمیږي. د دې د خاطر چې ګرمیږي، دا خلک او همسایګان مستقیم یا غیر مستقیم، سیده یا په غیر سیده ډول د دغه شیانو نه متاثره کېږي. نو چې متاثره کېږي، دو د اوس نه د خپل ځان دپاره انډیوالان لارې چارې لټوي. دا تګونه مګونه یو ځای بل ځای ته، دا بالکل هغه شیان دي چې که چېرته دا جګړه سخته شي او موږ او تاسو ته بیا هغه کوم تاوانونه چې متوجه دي هغه راپېښېږي، څه به کوو؟ دا ټولې قصې په دغه چوکاټونو کې د نږدې وخت دپاره، د مدمهاله دپاره او د اوږدمهاله دپاره دوی په خپل منځ کې په دې باندې بحثونه او خبرې کوي. د ځان دپاره لارې چارې او کړنلارې معلوموي. موږ او تاسو ځکه د دې قربانیان یو چې موږ او تاسو نه یو ملي حکومت لرو او نه یو په خپو ولاړ داسې یو دولت او سیستم لرو چې که چېرته دا جګړه ګرمیږي ځان به څنګه خلاصوو، کومې خواته به ځو، څه به کوو، زموږ ملګري څوک دي؟ آیا دا چا چې موږ سره کومک کړی دی لکه طالبان دي چې چا راوښتي هغو به ودرېږي شاته؟ کېدای شي هغوی ته مخه واړوي، که واړوي نو دوی به څه کوي د مثال توګه؟ زما په فکر باندې چې دغه قصې د استخباراتي جګړو او د دغه ډرامو شاته چې حقیقتونه نه برسېره کېږي، په هغې کې غټ واقعیتونه او حقیقتونه دا دي چې هغوی د دې مسایلو دپاره هغوی خو خپل پلانونه لري، خو موږ د دې پلانونو نه نه خبر نو موږ د دې په تاوان او په فایدو باندې کله کله زما په فکر باندې وړاندوینې به ډېرې سمې نه راخېږي، ځکه سمې نه راخېږي چې هغه حقیقتونه واقعیتونه موږ او تاسې نه خبرېږو. خو دا حقیقت دی چې پاکستان په اوسني وخت کې په خپله په یو ډېر عجیب و غریب حالت کې دی. نو چې په دغه عجیب و غریب حالت کې دی او حالت اندروني دننه هم ګډوډ دی او بې ثباته دی، په نړیواله کچه اوسه پورې هغه نړیوال ملګري د ده نه معلومېږي چې د چین سره به او روسیانو سره به یارانه دوستانه ټینګه کېږي، د امریکایانو غربیانو سره به یارانه، په دې منځ کې ګډوډ دی او نه دغه کېږي چې کومې خواته به ځي. او همدغه شیان دي چې دوی اوس کوشش کوي چې که چېرته دا جګړه تودېږي موږ به څنګه کوم طرف ته وړو. خو دوی ځکه په ښه پلو باندې دي چې دوی خو که خراب دی او که ښه دی، یو قسم حکومتونه او دولتونه لري او سټرکچر لري چې دا خبرې پکې کوي. بنیادي خبر اصل کې زمونږ افغانستان دی او طالبان دي چې هغوی اوسه پورې نه چا په رسمیت پیژندلي دي، نه تر اوسه پورې داسې یو حالت شته که دا جګړه توده شي خو بیا به موږ او تاسو قربانیان یو او اخر کې به دا شی په بلې خوا باندې ځي. نو زما په فکر باندې چې ایران
یو بل مسله هم ده چې هغه ګمان کوم په دې منطقه کې د سیمایي نړیوالو قدرتونو د 21مې پیړۍ په پیلامه کې لکه بله پیړۍ چې په موږ او تاسو خبرې وکړلې د قدرت او د قدرت نه په غیر د ملګرو او انډیوالانو پلوي او دریځونه معلومول هم دي. 21مه پیړۍ که د اقتصادي پیړۍ ده او دلته خلک د راتلونکي پیړۍ د 21مې پیړۍ لارې چارې سنجي اقتصادي لارې، نو هلته خپل انډیوالان او دوستان هم خلک معلوموي، ځکه چې دا اقتصادي لارو چارو دپاره تګ او دا شیان هم ضروري دي په راتلونکي وخت کې. نو زه نه پوهېږم چې ستا خبره صحیح جواب شو که جواب نه شوه، خو زه فکر کوم چې د دغې حالاتو که ګرمیږي او تودیږي، پاکستان او ایران دواړه یو قسم ویره لري او دی باندې هم زیاتي موږ پوه یو. دا خبرې ډېرې تکراري کېږي چې زه نه غواړم چې دا شیان تکرار شي. تر اوسه پورې موږ هر څوک باید په دې پوه چې پاکستان او ایران دواړه زموږ خیر نه غواړي. نو چې نه یې غواړو هسې چې ولې سړی د دوی پلوي کوي، او دا موږ ته معلومه ده. د هرې نګاه نه نن انټرنیټ په هرې نګاه نه د دې دواړو د ناکردو په بنیاد باندې ډک دی. د مثال په توګه په هغې باندې موږ او تاسو سر ډېر خوږ نه کړو، خو یو شي باندې موږ او تاسو باید ډېر فکر کړو چې د خپل ملي ارزښتونو د سمبالښت او پرمختګ دپاره موږ خپل ځانونه چې افغانان یو افغانستان دی دا جوړ کړو. د دغې جوړښت هغه اصلي شی موږ او تاسو په خپل افغانان یو. موږ که په هر قیمت باندې کېږي په ملي کچه باندې د ملي ارزښتونو او د افغانستان د جغرافیې په بنیاد باندې موږ یو قسم د قسمونو باندې لکه دا 2.5 کاله وشو طالبانو تر اوسه پورې هغه کارونه ونه کړل د مثال په توګه چې کوم په کارو صحیح دی، یو څه مثبت کارونه یې وکړله، خو هغه کارونه چې رښتیا افغانستان د اور بچ کړی شي او د راتلونکي وخت لپاره رښتیا د دنیا او نړیوالو سره د یو څه جوګه کړي، هغه کارونه نه کېږي. نو چې نه کېږي دا قصه بیا بیرته زموږ او ستاسو په تاوان باندې تمامیږي، او دا نه طالبانو دپاره ښه ده او نه زموږ او ستاسو د راتلونکي دپاره. مننه. ګرځیوال صاحب ډېره مننه، ډېرې ښې خبرې، تحلیل خوښ شو زما بیخي زیات، لکه د ډاکټر صاحب د زاځي صاحب خبرې خو همیش د ټولو خوښې دي. زه یو ځل یو لنډه دمه اخلم، زاځي صاحب بېرته تاسو ته راګرځم. مهرباني. اواز یې نشته خادم صاحب، د دې شي اواز نشته. اواز نشته دی؟ دغه نو اوس هم نشته اواز؟ اوس هم نشته. نو اوس څه قصه پېښه شوې ده والله. همدا ټیم پرېږده، موږ چې وچلېږي، ځکه که نور اواز یې نه وي دا شیان سړی ته خپل تصویر او تصور اخیستی شي.
وشه بیرته ستړي مه شئ ټولو ته سلامونه دوباره راځئ صاحب تاسو په خیر راغلی ستړي مه شئ ستړی مشي مننه کوم تاسو د ډاکټر صاحب خبرې دې مو واورېدې د ګرجوال صاحب خبرې زما د لنډه تبصره هم تا واورېده زه د دې ایران او د پاکستان د ملاقات تر شا د ټولو خبرو تبصرونه چې به د افغانستان په میډیا او مطبوعاتو کې جریان لري د ټولو تر څنګه زه پکې د افغانستان لپاره خطرات ګورم دا د افغانستان په ښېګړو نه دي لکه د ډاکټر صاحب د خبرو په دغه باندې په استناد باندې چې زما د دښمن دوست هغه هم زما دښمن دی نو ایران هر څومره چې د افغانستان د دوستۍ تیږه په خپل ټټر وهي او ډبوي او پاکستان یې ډبوي حکومتونه شاید تعاملات وکړي د حکومتونو سره مګر ملتونه یې نه مني د افغانستان ملت هغه دوستي نه مني او نه قانع کېږي په دا رقم دوستۍ باندې ځکه چې په تېرو 45 کلونو کې نه ایران افغانستان ته صداقت ښودلی او صداقت یې ورسره درلود او نه پاکستان دې دواړو دا کوشش کړی دی چې افغانستان ضعیفه کړي ویټه کړي او داسې یو حالت ته راولي چې د دوی د کنټرول وړ شي او دوی وکولی چې کنټرول یې کړي هغه ونه شو نه ایران د افغانستان د کنټرول توان پیدا کړ نه پاکستان پیدا کړ اوس دا ټولې خبرې په جریان کې دي تاسو د یو نظامي شخصیت په حیث یو سیاسي کارپو او شنونکي په حیث باندې دغه دیدار ته په څه سترګه ګورئ چې د دې تر شا څه پټ دي موږ له څه ګټه ده د دې خبرو موږ له څه تاوان وي په دې کې دغه باندې خپل نظر راته ووایئ سلامونه نیکې هیلې راته ډېر ګران قدرمن خادم صاحب قدرمن ګدریوال صاحب ته او قدرمن ډاکټر صاحب احمدزي ته او لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم ستا یوه ډېره ښه خبره وکړله چې موږ ته صادق نه دي که زه رښتیا ووایم موږ ته دا ټوله نړۍ په دې 45 کالو کې صادقه نه وه موږ په چا یرغل نه ده کړی مګر همدغه قدرتو پر موږ باندې یرغل وکړو د دوی د سیاسي اهدافو قرباني شو او افغانستان د دوی د سیاسي اهدافو لاسته راوړلو لپاره د جنګ ډګر وګرځېدلو او زموږ خپل ولسم کې شهید شو هېواد وران شو کونډې یتیمان یې موږ ته په میراث پرېښودل د دواړو هېوادو مشرانو شهباز شریف او رئیسي په یوې اعلامیې کې ویلي چې د طالبانو حاکمیت لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او نشه یي توکو قاچاق د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی همدغو دواړو هېوادو په دې 20 کالو کې د هغه نه زیات په خپل هېوادو کې ترهګرې ډلې ټپلې وروزلې او زموږ هېواد ته یې راولېږلې دا هیڅوک د دې نه نشي منکرېدلی ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا ترهګرې ډلې ټپلې چېرته وروزل شي یو نفر هم په دننه د افغانستان کې نه ده روزل شوی او بل زما نظر دا ده چې تر څو د ډیورنډ فرضي کرښې ستونزه نه وي حل شوي دا د هماغه اول نه د دغه مسایلو په ارتباط باندې د پاکستان د بنسټ نه د هماغه وخت نه د افغانستان سره پاکستان دښمني لري او تر نن ورځې پورې دوام ورکړی ده دا د پاکستان دښمني به د افغانستان سره پایله پیدا نه کړي د له بلې خوا نه دا هېوادونه موږ نه پرېږدي موږ باید څه وکړو زما غږ په د امارت اسلامي باندې دا ده چې کوم بل بدیل هم تاسو ته نشته ده تاسې په افغانستان کې حاکم یاستئ دا یو شمېر ستاسې غړي په دې خبري رسنیو کې بعض ځایو کې د دوی کلیپونه نشر ته سپارل کېږي دا په خپله ډېر بد تاثیر کوي په دې 21مه پېړۍ کې مثلا یو ځای کې یو ملا تدریس کې د خپلو دیني هغه شاګردانو ته وایي چې هغه یوه اوسپنه د 15 غاښه لري پنجې ته دوی وایي په دې باندې خوراک حرام ده مکروه ده
یعنی چې هغه شی چې په لاس خوړل کېږي باید په لاس وخوړل شي. اوس ته دغه المانانو ته، فرانسویانو ته، انګلیسانو ته دا په دوه ژبو ترجمه کړه، څه فکر کوي؟ مثلا معین دی ریاست اوقاف وزارت اوقاف و ارشاد، هغه وایي چې د بخاري حدیث ده چې یو ښځه په یو هیواد کې، اسلامي هیواد کې نشي حاکمیدلی. مونږ خو مسلمانان یو، قرآن مو مخ ته پروت ده، پیغمبر زمونږ رهبر و او د خدای بندگان یو، نو ولې مونږ دغه خبرې چې دوی واوري د ټوله نړۍ، خو نړۍ بله لار نه لري، دوی پر وړاندې خپل غبرګونونه ښکاره کوي، د بشر حقوق هم ښکاره کوي، ګاونډي دغسې راته پړانګان جوړ کړي دي. زما له نظره که په خپله امارت اسلامي د خپل ولس مشروعیت ترلاسه کړي، د ګاونډیو خبرو ته، د نړیوالو ادعاګانو ته ارزښت ورنه کړي، هغه وخت کولی شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. له بلې خوا نه همدغه بایدن پاکستان ته اخطار ورکړلو چې که چېرته تاسې د نفت و ګاز قرارداد د ایران سره وکړئ، دغه سرې کرښې د امریکا ته، موږ به خپل تحریمونه په تاسې باندې وضع کړو. رسماً یې اعلامیه خپره کړه. اوس دا چې پاکستان اوس د ایران پلو نیسي او که د امریکا پلو نیسي، د دې لپاره چې د پاکستان ټول مصارف امریکا ورکړي، د نظامی اردو یا د پوز، نو دې لپاره موږ دغه یو مسؤلیت لرو چې امارت اسلامي ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړو چې په افغانستان کې ملي ګټو ته، ملي یووالي ته باید ژمن شي او ولس په ځان باندې راټول کړي، د ولس مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو چې ولس د دوی سره یو ځای ملاتړ وکړي. بیا زه فکر نه کوم چې یا نړۍ یا ګاونډي هېوادونه د دې پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي یا د بشر د حقوق ادعا وکړي. اما اوس د نړیوالو د بشر حقوق ادعا پر ځای ده، د دې لپاره چې همدغه د نجونو د مکتبونو دروازه تړل د خپله نقض د حقوق د بشر ده. نو د دې لپاره دوی باید خپل نظام کې، حکومت کې، دولت کې اصلاحات راولي او لویه جرګه باید دایره کې، اساسي قانون باید جوړ کړي او د هېواد هغه ملي یووالي ته ژمن د ملي شخصیتونه، ملي کدرونه باید راټول کړي او تر څو افغانستان د نړۍ د دغو 45 کالو د ستونزو څخه وژغورل شي. مننه. ډېره مننه کوم زازی صاحب، ستاسو ډېره خبرې چې ټولې واورې، دغه دې ټکي کې ټول در سره قانع دي چې تر څو د پاکستان سره زموږ معضلات حل نه شي، افغانستان کې آرامي او په خپل ځان حاکمیت او په خپلو پښو درېدل، دا د ډېرو ناخوالو سره مخامخ کېږي. دا یو حقیقت دی. تر څو چې تاریخي افغانستان جوړ نه شي، موږ د پاکستان سره هیڅ نوع تعامل نشو کولی. دا یو واقعیت دی، زه خپله پرې معتقد یم. او د دغه وخت او د دې زمانې لوی ضرورت او لویه غوښتنه هم همدا ده. د افغانانو لپاره هم همدغه لویه غوښتنه ده او دا غواړي او دا به کېږي، نن وي که سبا دا به کېږي. تاریخي افغانستان به جوړېږي. دا نشي کېدای چې پښتانه دې تر عمره دغسې یو د بل نه سره بېل پاتې شي. په دنیا کې د واړه ملتونه یو د بل سره یو ځای کېږي، مختلف ممالک یو ځای کېږي، یو ملت جوړوي او موږ یو ملت د دوه ټوټې خلک ساتي. دا امکان نه لري. دا به یوه ورځ ختمېږي او د دې د جوړېدو سره به سم پاکستان ته ډېر مشکلات خلق شي، ځکه بیا په پاکستان کې شی پاتې کېږي نه. بلوچ به بېل هېواد وي او سندیان به بېل هېواد وي، پنجاب به بېل هېواد وي او پښتانه به بیا د افغانستان سره یو ځای وي. دا د دوی لپاره مشکل دی او دغه مشکل چې حل شي، رښتیا هم چې افغانستان سره به مشکلات ورته حل وي او یو سلسله اقتصادي، سیاسي، مستقلانه اعمالو لپاره د اسلامي امارت ته دروازې خلاصې وي او دا به په خپل ځان متکي کار وکړي. دا خبره صحیح ده زازی صاحب، زه منم در سره. دا بله خبره چې تاسو وکړه چې دوی موږ سره په تاریخ کې صداقت نه دی کړی. دا ټولو خلکو ته معلومه ده چې پاکستانیان او ایرانیان د افغانستان سره هېڅ نوع صداقت نه لري، هېڅ نوع صداقت نه لري. ستاسو په خبره کې دا جمله چې تاسو وویلې چې یعنې دوی په دې کوشش کې دي که یعنې دوی ډېر سره متحد شي او ډېر یو بل سره یو ځای کېږي، نو پاکستان د امریکې په نسبت باندې د ایران خوا ونیسي او د ایران په طرف ودرېږي د امریکې په مخالفت کې.
تاسو فکر نه کوئ که داسې یو واقع وشي د افغانستان دپاره او د دغه قومونو دپاره چې په پاکستان کې خپل خود ارادیت غواړي ښه چانس وي ورته؟ ګوره خادم صاحب په هیڅ صورت سره پاکستان نشي کولی د ایران سره یو ځای شي. ایران غواړي په سیمه کې د شیعو یوه برقدرته هیواد وي په دې سیمه کې او د همدې دپاره دی مبارزه کوي. او له بلې خوا په پاکستان کې د سني مذهبو ډېر افراطي ډلې دي، هغه په هیڅ صورت سره د شیعو سره یو ځای کېدی نشي. او پاکستان حکومت اکثریت چې دي همدغو شیعه دغه افراطي اسلامي ډلو باندې د پاکستان حکومت زور نه رسېږي، دا ډېر پې زورور دی. نو د دې دپاره د پاکستان او ایران دوستي د پیدایش نه تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې، د دې نه وروسته به هم جوړه نه شي. دا ډېر ستونزمن کار ده او د دغو دواړو پر وړاندې یوازینۍ لاره چې موږ لرو، موږ خپل د ولس او د خپل هیواد او د خپل حدود حربي او د خپل هوایي حریم مسؤلیت لرو. دا اوس ټوله تړلې ده پر طالبانو پورې چې دوی یوازینۍ لاره د بریا چې لري هغه دا ده چې په هر شکل سره چې کېږي دوی باید د ولس مشروعیت ترلاسه کړي او تر څو نړیوال په دې باندې پوه شي چې دغه نظام یا حکومت دولت د دغه ولس یې ملاتړ کوونکی ده او ولس ورسره ولاړ ده. بیا نړۍ ته کومه بهانه او پلمه نه پیدا کېږي چې پر افغانستان باندې د بشر حقوقو د نقض ادعا وکړي یا بله وکړي. نو د دې دپاره دا تاسې مخکې یادونه په هغه لومړي خبرې کې مو وویل چې دا د ډرون الوتکې بې پیلوټه الوتکې د افغانستان دا خو د دوی خپل کوم قرارداد به په دې دوحه کې ورسره شوي چې دوی دا کار کوي. نو د دې دپاره چې تر اوسه پورې ثابته نه شوله، چا ونه ویل چې دا بې پیلوټه الوتکې د کوم ځای نه دي، د چا دي او په هر ځای کې چې زړه وغواړي ګرځي. دا په دې معنا ده چې دا مطلق زموږ د هیواد استقلالیت ته یوه بې حرمتي او بې احترامي ده. دا په خپله ډېر سخت د افغانستان په تاریخ کې داسې نه و شوي چې په افغانستان کې حکومت وجود ولري او هوایي حریم یې په واک کې وي. موږ تاریخي افغانستان لرو. زما غږ په دې ستا د دغه څوم پروګرام نه د افغانستان په ټول ولس باندې دا ده که غواړې د خپلو پلرونو نیکونو شملې بېرته پورته کوي او هغه غرور چې د غښتلي با شجاع ولس لرلو بېرته یې راپورته کوي او راتلونکي نسل ته یو نیک نوم پرېږدي، نو لاسونه سره یو کوي. افغانستان د نړۍ د یرغلګرو هیوادو د نیوکو څخه او د دغو دوو ګاونډیو پاکستان او ایران د دغو جنایاتو چې د افغان ولس سره زموږ هیواد سره یې کړي دي وژغورئ. هغه وخت به موږ په خپل راتلونکي نسل به پر موږ باندې ویاړي. پرته له هغه 45 کاله کېږي چې موږ د نړیوالو د لاس اله ګرځېدلي یو او هرې خواته چې وزغلي همغې خواته م زغلی، ولې چې خپلواکه نه یو. او خپلواکي کېدی شي لکه امیر امان الله خان غونته چې نارینه غونته راپاڅېدلو او خپل استقلال د انګریزانو نه واخیستلو، همدغسې د امارت اسلامي اعلان وکړي، غږ د پولس باندې وکړي چې ولسه موږ ستاسې همکارۍ ته اړتیا لرو، په هره مسله کې موږ باید ستاسې څخه مشوره واخلو او انفرادي پرېکړه د افغانستان د هیڅ کار په هکله باید انفرادي پرېکړه ونه کړو. ښه نظریه ده. دا خو موږ تقریبا دغه 2 کاله په دا زوم کې لګیو، په دې خپل ساروان خپرونه کې همدا خبره کوو چې د ملت پلوي لاسته راوړي او دا ضرورت دی. هر هغه نظام، هر هغه حکومت او پادشاهي او سلطنت هر څه چې وي چې ملت ورسره نه وي هغه د مشکلات لري، هغه تکالیف لري. ګردیوال صاحب تاسو په دې اخره کې څه د وینا لرئ چې ووایاست؟ یو څو دقیقې وخت لرو. یاره نه به ډېر څه د خبرو دپاره نه لرم. مخکې چې صاحب ته مې خبرې وکړلې واقعیت هم دا دی، طالبان که اوسني وخت کې لږم هوښیار سیاست وکړي باید ویې کړي، ځکه چې دغه قومانده د دو په لاس کې ده. که چېرته دوی د خپل کم نظریه چې لري، کم فکر چې لري، لاره او کړنلاره، لکه مخکې راځي صاحب مو ته اشاره وکړله، د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې راونغاړي، د افغانستان خو د دوم دی او لږم ولس ته مراجعه وکړي او ولس د ځان ملاتړ وي. زه په ضمانت سره وایم چې
دا به هوښیار کاري او کولی شي چې د ډېرو لانجو ستونزو نه راوځي. خو زما اندېښنه دا ده چې طالبان څومره خپلواکه دي. دوی به دنني یو څه ستونزې لري، خو دا پته ما مخکې هم درته ویل چې استخباراتي جګړې دي، پته نه لګي چې څوک څومره قوي دی د مثال په توګه. خو زه دا ورته ویلی شم په خپل د تجربې په بنیاد او پوهې په بنیاد باندې چې که دا ملت یې د ځان سره یو ځای کړ، دوی تله درنیږي. نو هغه کم اقلیت چې نن د دوی سره لانجې جوړي، هغه مجبوریږي چې د دوی لاره تعقیب کړي. خدای دې وکړي د دې خاطر چې دا وطن د ټولو وطن دی، او طالبان سباله طالبان یو څه پخوانۍ تجربه هم لري، هغه باید د هغې نه هم دوی یو څه نتیجې په ګوته کړي او په ګوته کړي او زده کړي باید دي. د هغې تجربو په بنیاد او اوسني نوي حالاتو په جوړولو سره که دوی د ملت رایه او سلا ترلاسه کړله، زه فکر کوم چې یو سیاست به یې کړی چې د دې ډېرو لانجو کونجونه وتلي. ما په یو بل ځای کې یو مصاحبه واورېدله چې هغه سړي نه هغه هم د پاکستان پوښتنه چې کوله چې یاره دا طالبان ولې د پاکستان کې دغه شوي تربیه شوي دي خو د پاکستان ډېره نه مني. نو هغه د هغه جواب ورته دا چې دوی ځکه اوس نه مني چې دوی په خپله اوس لارې چارې د نورو ممالکو ځواکمنو برقدرتونو سره جوړې کړي دي. نو څه کوي؟ نو چې جوړې کړي دي او لږ د ملت پلوي هم شي، زه فکر کوم چې طالبانو به یو مثبت سیاست کړي، ښه سیاست به یې کړي، دا به د وطن دپاره وي، دا به د ولس دپاره وي، او دا به د اسلام دپاره وي. ځکه موږ خو ټول په افغانستان کې ټول مسلمانان یو، موږ خو د بل مذهب والا خلک پکې نشته. نو د دې خاطر نه په اوسني وخت کې یو زمونږ هم د ټولو لکه غازي صاحب چې ورته اشاره وکړه، دغه هیله ده د طالبان نه چې یو مثبت رول ادا کړي، ملت تر پلوي ترلاسه کړي، د ملي ارزښتونو په دې دغه قبضه ولګوي داسې. نو هله به زه فکر کوم چې د راتلونکي وخت لپاره دوی هم په ملي کچه باندې هم په نړیواله کچه باندې یاران او دوستان ځاله پیدا کولی شي. او دا ګورې د سیاسي ډیپلوماسۍ هغه لارې دي موږ او تاسو خو ورته کوو، خدای دې وکړي چې دوی په بنیادي ډول باندې پوه شي او خپلې کړي. که دا یې خپلې کړلې، دوی راتلونکی روښانه دی. بغیر د هغې نه لکه بله پیره چې دوی ګډوډۍ سره مخامخ شو، دا هم 2-3 کاله به وچلېږي او همدغسې نن دا وشو او سباله دا وشو، او اخر کې به وګوري یو بل شی به دې جوړېږي، او دا نه ده پکار. مهرباني. بالکل بالکل صحیح خبره ده. خو زه داسې فکر کوم چې ډېر خلک په دې کې دغه دي څه ورته وایي متیقنه نه دي چې دا ملي ګټه یعنې څه. هغه ملي ګټه هم ځایمه او څه ورته وایي مرکزیت هم ځایمه، قدرت هم ځایمه. په دا حقوقو کې او په سیاست کې یو دغه د یو تیوریک سوال دی. هغه وایي چې وایي حق دی که زور حق دی. او په دې مسله باندې تر اوسه خلک بحثونه کوي چې دا کوم یو حق دی، زور حق دی که حق دی. اوس موږ نه مراقبه پوهېږو، دا خلک هم پرې نه پوهېږي چې زور حق دی که حق دی. خو خبره اصلي خبره دا ده چې دا هغه آخري خبره او ښه خبره دا ده، هېڅ نظام بدون د ملت د پلوۍ نه دوام کوي او نه استحکام لري. او همدغه حق دی. او دا چې په هر طریق کې دی شي قوي نظامونه هغه وخت چې ملت ورسره هغه ملي نظامونه هم دي چې د ملي ګټو پر بنیاد باندې عمل کولی شي. نور موږ خبرې نه لرو. خو زه یو شي خادم صاحب خیر دی، که ستا اجازه یو دوه جملې هسې ور اضافه کوم. ګوره داسې دی چې بعضې مسالې داسې دي لکه دا تا چې اوس یو خبرو ته اشاره وکړله، طالبان باید ډېر مسایل د ملي ارزښتونو په بنیاد باندې د ډیالوګ په حیث را میدان ته چې خلک پوه شي چې دوی یوه وړوکې لاره نه ده تعقیب کړې ځان له، بلکې نور هم دا ملي ارزښتونه خو د افغانستان جغرافیه هم ده، تاریخي رسالت دی، دودونه او رواجونه دي، او دلته اقتصادي او سیاسي او په ملي او نړیواله کچه باندې لارې او کړنلارې دي. دغه ټول د بحث وړ وګرځي او په دې کې زما او ستا او د بل په شانتې خلک هم راشي پکې برخه واخلي. نو هله به
د دوی دا ساحه پراخیږي او چې څومره دا ساحه پراخیږي د دوی زه فکر کوم دوی خو هغه د قدرت په لاس کې دی داسې خو نه دی چې ګین دا قدرت دوی سره نه دی او دې قدرت باندې باید دوی د دې نورو خلکو سره د ډیالوګ په حیث باندې په بعضې مسایلو باندې چې هغه لا داسې پوره واضح نه دي بحثونه وکړي نو خلک به برخه واخلي خلک به ونډه پکې واخلي او د دوی سره به په ګډه باندې د راتلونکي او روښانه افغانستان دپاره یو قسم د قسمونو باندې دندې او ذمهوارۍ په غاړه واخلي او دغه اصل کې ډېر مهم دی دغه شی نه کېږي تر اوسه پورې یار زه چې څومره خبر یم دغه یو کم هیئت د سویډن نه که کوم ځای نه تللی هغه خبرې وکړلې نور داسې باید د هر ځای نه داسې دغه لاړ شي هیئتونه لاړ شي او خبرې وکړي یا دوی باید خلک ولري چې یوروپ ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي کاناډا ته لاړ شي خلکو سره خبرې وکړي که دا نه کوي نو دې معنا ده چې په دې واړه چوکاټ کې پیدا کړي او دا چوکاټ د دوی لپاره بل شی نه کوي دا نو که نن یو که سبا وي دا مال بیا د زرغون شاه دی دا به بله خواته کېږي مهرباني ډېره مهرباني خادم صاحب یوه خبره کوم بیا په مخه سړی دې د امارت اسلامي نه پوښتنه وکړي چې مونږ خو شکر الحمدلله مسلمانان د افغانستان ولس د غمیزو دردونو جګړو لپاره پیدا شوی ده خدای پیدا کړی ده که د ژوندانه دپاره تاسې وګورئ چې مونږ دا ټوله غږ ورباندې کوو چې ولس در سره یو ځای کړه دلته یو هغه د هغه یو چا لیکن نه پوهېږم چې چا به دا ویلي وي که دوی پر ولس باندې غږ وکړي ته باور وکړه لکه هماغه د ملالې چیغه ده چې ویلې متړه شمله یاره په غاړه د رسۍ ښه ده سل بېننګه ظلمونه یوه پیغله ملاله ښه ده یعنې که اوس مثلا هغې ملالې په ټولو باندې غږ وکړلو په انګریزانو باندې برید وکړو ماتې ورکړله اوس ټول ولس تا ته منتظر ده چې ته غږ ورباندې وکړه والا سوټي او ډبي هم در سره راواخلي نه به پاکستان ځان ورته ټینګ کړي نه به ایران ځان ورته ټینګ کړي ولې د ولس ملاتړ نه غواړي استا خبره ده تر څو چې د ولس ملاتړ ورسره نه هیڅ نظام سره د تیرو نظامو سره هم د ولس ملاتړ نه و دا هر یو چې راغی د ځان د بقا دپاره یې هڅې وکړلې او د ولس لپاره یې کار ونه کړو ولس خو هم دونه معذرت غواړم ولس خو هم دونه هغه نه ده بې عدالته نه ده چې یو نظام کار ورته وکړي او د هغه نظام پر وړاندې راپاڅي بالکل دا خو منم درته بیخي در سره منم بالکل یې منم زه د ډېر وخت نه د ځای صاحب ګردیوال صاحب د ډېر وخت کېږي یعنې ما سره دا سوال په مغزو کې طرحه و چې مونږ په افغانستان کې د ملي ګراهۍ په باب یو څو خاصې خپرونې د افغانستان دغه ډېرو لوړو ملي شخصیتونو عالمانو په ګډون باندې یو خپرونه جوړه کړو او دا تشریح کړو د ملت ته د خلکو ته ځوانانو ته سپین ږیرو ته حکمران ته حکمروا ته چې دا ملي ګټې څه شی دي ملي ارزښتونه څه شی دي کوم شی د ملي ارزښتونه دي خو په جمهوریت کې خو یو سل غلو یو ځای شو هغوی به هم ځان ته ملي ویلې نو هغه د غلو ملي ډله وه په افغانستان کې ملي ګراهي په دغه اواخرو کې چې تر کومه ځایه زه پرې پوه شوی یم تعریف شوې ده د هغې ملي ګراهۍ مفهوم دا دی چې د افغانستان د ټولو قومونو نه ښه سړی که بد سړی خو په یو ځای کې دې ناست دي او غونډې دلته ښکاري چې دا فلانی نو دا یوه ملي ډله ده دا نه ده خبره داسې نه ده ملي ګراهي یا ملي ارزښتونه ملي نظام دا ډېرې غټې خبرې دي ډېرې وسیع بحثونه غواړي ډېرې پراخې موضوعګانې دي او دا د دې د تشریح دپاره ما سره دا ارزو ده خو دا د زندګۍ مجبوریتونه او د زندګۍ مصروفیتونه دومره سړی راګیر کړي چې سړي ته فرصت د دغه خبرو نه پاتې کېږي همې زه په دې تلاش کې یم چې د دې وطن ملي شخصیتونه لکه دا تاسو چې خپل ځان ګورئ داسې نور علما لرو موږ ډېر ښه خو تکړه خلک لرو لکه ډاکټر صاحب خالدي لکه ډاکټر صاحب سیستاني داسې نور کسان دي چې دا را دعوت کړو په مقرر صورت باندې یا په 2 هفتو کې په 3 هفتو کې وکړل په همدغه یو موضوع باندې موږ د یو ساعت لپاره بحث وکړو د ملي ګټو هره برخه تشریح شي د ملي ګراهۍ لپاره هره برخه بیله جلا تشریح شي خلک پرې پوه شي چې دا ملي ګراهي یعنې څه کله چې خلک په دغه خبره پوه شي زه ګمان کوم چې د ډېر د تغییر د بدلون لپاره به یوه دروازه به خلاصه شي هغه څنګه بدلون چې ملت غواړي او د دې دروازې د خلاصون لپاره به زمینه فکري او مغزي را پیدا شي تر څو په فکر کې یو بدلون د
زړه کې نه ښودل شي بهر هېڅ تغیر نشي راتلی عقیدت بدلول پکار دي پوهه بدلول پکار دي چې موږ په دې خبرو ځان پوه کړو خلک مو پرې پوه شي که وخت پوره دی خبرې ډېرې دي بحثونه ډېر دي او فقط دا دعا به کوو چې خدای د افغانان په یو لاس متحد ولري او د افغانستان د ګټو فکر وکړي دا تفلانه خبرې دا د بېسوادانو د احمقانو خبرې چې د خراسان دی او چرګان دی او ماکیان دی او فلان دی او بستان دی دا خبرې د دې وطن دپاره په ګټه نه دي هر چا چې په هر ملت کې د آفت غوښتنه کړې ده اول په همغه آفت کې هماغه سړی ته دا په یاد ولرئ نور موږ څه د ویلې نه لرو تر بلې اونۍ تاسو ټول پوخته سپارم الله مو مل شه ډېره مهرباني خدای مو ژوندي لري مهرباني بس مخم ښه نو انشاءالله نوې خپرونه او په بله اونۍ کې به بیا سره ګورو که ژوند باقي وي الله مو ډېره مهرباني خادم صاحب ګردیوال صاحب ډاکټر صاحب دې په مخ هم ښی تشکر کوم خدای په امان موږ پاتې کېدی شو بل بحث لپاره